سلام ستړي مشئ. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې په تیر اګست میاشت کې کابل کې د دوی ډرون هوایي برید غیر قانوني او د جګړې له اصولو خلاف نه و. د دوی په وینا چې دغه برید تیروتنه وه او هغه هم یوه سپېڅلې تیروتنه. یاد برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان د یوې کورنۍ غړي قرباني شوي وو. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان له پخوانیو سیاسي څیرو غوښتي چې شته ستونزې د په خبرو حل کړي. نوموړي پخوانیو سیاسي او جهادي څیرو ته په خطاب کې ویلي چې له هغه څه د لاس په سر شي چې له لارې افغان ولس جګړې ته هڅول کیږي. د بشري حقوقو د څار کمیسیون په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه کمیسیون پر ویبپاڼه لیکل شوي چې د نوي حکومت پر راتګ سره افغانستان کې د ښځو دندې له محدودیتونو سره مخ شوي. د هارون نیرومن په نوم د مشرانو جرګې ټلویزیون یو تنفني کارمن ځانوژنه کړې. د نوموړي خپلوانو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د نوموړي د ځانوژنې لامل څرګند نه دی، خو ښایي دا کار یې د اقتصادي او کورنیو ستونزو له امله کړی وي.